حملات هوایی خونین شب گذشته پاکستان بر ولایت‌های کابل و ننگرهار موجی از واکنش‌های داخلی و خارجی را برانگیخته است. وزارت امور خارجه هند حمله هوایی پاکستان در کابل را به شدت محکوم کرده و آن را بی‌رحمانه و غیر قابل توجیه خوانده است. وزارت خارجه هند همچنین این حملات را نقض حاکمیت افغانستان و تهدید برای ثبات منطقه دانسته و هدف قرار دادن مرکز صحی را غیر قابل قبول عنوان کرده و از جامعه جهانی خواسته عاملان آن را پاسخگو سازد. وزارت خارجه چین نیز با اشاره به حملات شب گذشته از هر دو طرف خواستار خویشتنداری شده است. پاکستان غواړي چې ملکی اهدافو ځکه بریتونه وکړي چې مستقیما فشار په حکومت راولي. افغانستان حکومت زغم کړی او لا اوس هم د زغم نه کار اخلي او هر کله چې دوی زغم له دې نه زیات مات شي بیا نو شاید پاکستان ته داسې جوابونه ورکړي چې په تاریخ کې دوی نه لیدلي. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین امریکا برای افغانستان و ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان نیز این حمله را نیکوهش کردند. بنت از همه طرفها خواسته که به قوانین بین المللی و ویژه حفاظت از غیر نظامیان و تأسیسات غیر نظامی مانند شفاخانه ها احترام بگذارند. در داخل کشور نیز این حمله با موج گسترده از واکنش ها مواجه است. عبدالسلام ضعیف سفیر پیشین امارت اسلامی در پاکستان، عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه حکومت پیشین و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور با محکومیت این حمله به ویژه هدف قرار دادن شفاخانه معتادین در کابل تاکید کردند که پاکستان در صورت تمایل به ثبات منطقه باید در سیاست‌های خود بازنگری کند. آنان همچنین از جامعه جهانی خواستند تا این اقدامات پاکستان را به شدت محکوم سازند. د بشري حقوقو جدي سرغړونه ده، د وحشیانه برید ده، د ملک وګړو پر ضد باندې جنایت بللی سو. دا واقعیت ده چې د پاکستان رسنۍ ثبوت نشي وړاندې کولی چې دغه ملکي تاسیساتو په برخه کې دوی اقدام ترسره کړی د له همدې امله پروپاګند کوي او دوی مشروع پوځي هدف بولي. با این همه عطاالله طرار وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان ادعا کرده که نیروهای هوایی این کشور شب گذشته حملات هوایی را بر تأسیسات نظامی امارت اسلامی انجام داده است. ادعایی که از سوی امارت اسلامی به شدت رد شده و حمدالله فطرت معاون سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به این ادعا در اکس نوشته که طرار به عنوان وزیر اطلاعات یک رژیم نظامی تروریستی با بیشرمی بمباران یک شفاخانه را مایه افتخار خود می‌داند و تلاش می‌کند آن را توجیه کند. او نوشته که چنین گستاخی به روشنی ماهیت پنهان و نیکوهیده رژیم نظامی پاکستان را آشکار می سازد. د تیر شپې د پاکستان جنایتکار او د انګریز او د امریکا په هدایت او مشورې کوم برید چې په افغانانو باندې په ولایاتو کې مختلف ولایاتو کې او خاصتا په کابل کې شوی دا یو لوی بشري انساني جنایت ده. دا د ټولو اصول نه وتلی جنایت ده. نه اسلامي اساسات یې نه بشري او انساني اساسات ته زغملی شي او پایلې بشریت و انسانیت ته حتی اسلامی ارزښتونو ته ډېرې خطرناکې دي. این در حالی است که پاکستان در ادامه حملات هوایی خود بر بخش‌هایی از کشور ساعت 9 شب گذشته بر شفاخانه 2000 بستری تداوی معتادین حمله کرد که در نتیجه آن 400 تن جان باخته و حدود 250 تن دیگر زخمی شدند.